لاندې ادبي جرګې زمونږ مشر ملګری پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب تخواست کوم چې راشي او یو څو خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ملمنو ته په خیر راغلی وایم چې دلته راغلی یې خدای خوشاله کا او د ټولو نه لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د یو تعلیمي ګټې مبارکۍ ته تاسو راټول شوي یې. زمونږ پښتانه چې را یوځای کېږي نو یا په غم را یوځای کېږي یا په واده کویدن را یوځای کېږي، خو تاسو د یو تعلیمي ګټې مبارکۍ له راټول شوي یې، نو دا ډېر لوی انقلابي او ډېر لوی بدلون دی په پښتنه معاشره کې. نو زه دواړو ګریجویټو ته بیکچو مبارکي وایم چې په خپله مورنۍ ژبه یې دومره محنت کړی دی، د ډاکټر آف فلسفي ان پښتو لیول ته رسېدلی دي. زما یقین دی چې دوی به خپله برخه په پښتو کې نور هم سیوا کړي، نور هم سیوا کړي. په پښتو کې ماسټر ډیګري لیول خلک ډېر دی، پی ایچ ډي پکې موس ډېر رالو، خو چې کوم اعلی معیار دی هغه لا مونږ نه دی حاصل کړی. او دا مونږ بیا بیا وایو که مونږ له کیمسټري نه راځي، که مونږ له فزیکس نه راځي، که مونږ له اکنامکس نه راځي، نو ګیله رانه څوک نه کوي. خو که مونږ له پښتو نه راځي نو دا ډېره د ملامت او د شرم خبره ده، ځکه د پښتنو دا مرکز دی او پښتو ژبه کې چې کمزوري وي نو دا به ښه خبره نه. تاسو وختي د پښتو ژبې د ختمېدو یا د کمزوري کېدو خبره وکړه، نو بشرا خاتون چې ده د هغې کنټریبیوشن پښتو ژبې ته چې دی هغه بېکچه دی. ما ته که په پېښور یونیورسټۍ کې تکړه محقق ښکاري نو هغه بشرا خاتون ده. ډېر لوی محنت یې کړی دی، ډېره خواري کړې ده، خو کومه خدشه چې هغې ظاهره کړې ده یا بل څوک ظاهروي د هغې مطلب دا نه دی. ماشوم ته خلک وایي وی بچې د کندې غاړې ته مه ځه ورپرې به وځې. دا پښتو چې وه دا به کمزورې وه، خو زمونږ نه مخکې د ادوارو کې داسې خلک پیدا شوي دی چې هغې پښتو ته ډېر غټ کنټریبیوشن کړی دی. کله چې مغول د مغولو نه مخکې او دقه زمانه وه، پښتون چې دی نو په بر صغیر کې رایل خلک وو، پښتنو په بر صغیر باندې حکومت کو. نو چې کله مونږه زوال پذیر شو په بر صغیر کې، نو که تاسو خیال کړي نو کوم حکومت چې لړ شي نو هغه بیوروکریسي یې لا په هغه دفترو کې پاتې. ترکیان رالو، چې ترکیان او ترکمن او دغه خلک راغې نو هغې بیا دا پښتانه نشو برداشت کولی او پښتنو دی نشو برداشت کولی. نو دا مونږ له دا ګډوډ تاریخ هم دغه وخت کې جوړ شوی دی. د پښتو سره دښمني دغه وخت کې شوې ده، خو بیا چې څومره دښمني پښتو سره شوې ده نو دا داسې کمالي ژبه ده چې څومره خلکو دل کړې ده، دې دومره ترقي کړې ده. دغه د دې د دور د ټولو نه خراب حالاتو او دغه دور خوشحال بابا پیدا کړی دی چې بابای پښتو دی. دغه دور رحمان بابا پیدا کړی دی چې د پښتو باره کې خلک وایي نعوذ بالله که اسلام نه وی راغلی او قرآن نه وی نو پښتنو به د رحمان بابا په دیوان باندې ایمان راوړی و. یو داسې سړی دغه دور پیدا کړی دی. حمید بابا دی، حمید بابا چې د پښتو د غزل شهنشاه ورته ووایي، د تشبیهاتو باچا ورته ووایي نو کم بني. علي خان بابا دی، یو ډېر تکړه تکړه خلک دغه وخت پیدا شوي دي. بیا د هغې نه پس چې پښتو ته لږ غوندې تھریټ راغلی دی نو هغې د پښتو بابای غزل حمزه بابا پیدا کړی دی، هغې اشرف مفتون پیدا کړی دی، هغې غني خان پیدا کړی دی، هغې اجمل خټک پیدا کړی دی. دا داسې نمونه دي چې زما په خیال را روان نسلونه به ارمانونه وکړي چې موږ په دغه دور کې ولې نو پیدا چې دا درانه باباګان او د پښتو ژبې بنسټګران په دې خوره باندې ژوندي وو او ډېر لوی کنټریبیوشن یې کړی دی. زه د ټولو نومونه نشم اخیستی، خو یو وخت راغی چې کله دا انټرنیټ شروع شو نو د بعضې مشرانو سره ډاکټر شیرزمان تیزی صاحب و، اجمل خټک صاحب و، هغوی به ما ته بیا بیا وی دا پښتو به پاتې شي. نو ما ورته مې تاسو سره ولې یاره ده،
هغې به وي په انټرنیټ کې پښتو نشته. نو ما زه په انګلینډ کې وم هغه زمانه کې سټوډنټ وم پی ایچ ډي کې. نو ما به په کاغذ باندې پښتو لیکله، هغې له به مې تصویر ایسته په انټرنیټ به مې ورکوله چې په انټرنیټ باندې پښتو وي. بیا یو ډیر نر بادر هلک دی چې پښتانه دی، د هغه احسان ومني. نور رحمان لیوال په پېښور کې د ایشیا سافټ پښتو کمپوزرو ډیزاینرو د سافټویرز هغه دومره ښکلي سافټویر د پښتو جوړ کړو چې مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ ایکسل او دا نور ټول پاور پوینټ دا ټول هغې کې اویلیبل وو. نو موږ پښتو په کمپیوټر په سکرین باندې ولیکله او هغه جاري شوه. د هغې نه پس تاسو د مجاهدینو او د طالبانو هم شکریه ادا کړئ چې نبی مصداق صاحب د پی ایچ ډي سټوډنټ و انګلینډ ته لاړ او دغه وخت کې د روس او د افغانستان هغه کشمکش شروع دا 1980 کال و. نو نبی مصداق صاحب ما ته وی بی بي سي وی چې موږ پښتو سرویس شروع کوو. نو نبی مصداق صاحب پښتو خپله پی ایچ ډي پرېښوده او بی بي سي پښتو سرویس مشر شو او 20 کاله پس په 96 کې هغه ریټایر شو د هغه روزګار نه او پښتو بی بي سي ډېر ښه معیار ته بوتله او هغه بیا خپلې یونیورسټۍ ته لاړ او پی ایچ ډي یې وکړه. نو مجاهدینو د وجې او د طالبانو د وجې یونیکوډ سافټویرز دا ټول امریکې، برطانیې، فرانس دې ټولو پښتو زده کړه او د پښتو بېشماره چینلې خپرې شوې. ختمېږي هغه ژبې څنګه چې ذاکر خان تاسو ته وویل چې د هغې ویونکي پاتې نه شي. دا موږ سره یو فراډ روان دی چې یو ته جنوبي پښتو وایو، بل ته شمالي پښتو وایو، بل ته بنوسي وایو، بل ته وزیري وایو. که موږ ټول د پښتو ژبې ویونکي راټول کړو نو دا د 80 نه تر 80 میلیونو پورې دي او د دې نمبر په دنیا کې چې دی په 2000 ژبو کې دا په 11 نمبر راځي. خو دا مونږ چې 13 او 40 نمبر ته دی راولي دا په دې راولي چې دې جنوبي پښتو، شمالي پښتو په دغې کې هم تقسیموي. نو تاسو هم چې دا موقع راځي ما په انګریزۍ کې هم په دې لیکلي دي چې تاسو انګریزۍ ته سکاټش انګلیش نه وایئ، تاسو ورته ویلش انګلیش نه وایئ، تاسو ورته آیریش انګلیش نه وایئ، تاسو ورته کوینز انګلیش نه وایئ، تاسو ورته امریکن انګلیش نه وایئ. ټول چې انګریزي وایي هغې ته انګلیش وایي. عربي ده د سعودیانو جدا ډایلکټ دی، د سیرین شامیانو جدا ډایلکټ دی، فلسطینیانو جدا دی، د نورو جدا دی، د نورو جدا دی. هغې ته دا نه وایي، اردو ته دا نه وایي چې دا هندوستانی اردو ده، دا پاکستانی اردو ده. نو زمونږ دا تقسیم چې دی دا غلط دی او زمونږ ژبه چېرته هم په خطره کې نه ده. دا ځوانان چې کوم ناست دي بغیر د څه غرضه، بغیر د څه مفاداتو دی لګیا دي په خواره خوارۍ کې، په غریبه غریبۍ کې دی راځي او خپل کنټریبیوشن کوي. نو زما په خیال د داسې مینانو ژبه د ختمېدو او د رکېدو هېڅ چانس نه لري او موږ انشاءالله چې ژوندي یو خپلو اولادونو ته به هم دا ښیو چې د پښتو خدمت وکړي.